د فهیم او دوستم د امتیازي مارشالي اورئیخوا سردار شاه ولي خان څنګه او ولې د افغانستان مارشال او د کابل فاتح شو؟ سردار مارشال شاه ولي خان د افغانستان په تاریخ کې لومړنی مارشال ثبت شوی دی. سردار مارشال شاه ولي خان په 1888 زیږدیز کال کې د اپریل په میاشت کې زیږیدلی و. نوموړی هغه مهال چې اوسنی خیبر پښتونخوا یا د ډیورنډ کرښې هغه اخوا سیمې برټانوي هند ته نه وو ورکړل شوي، د برټانوي هند په دیره دون ښار کې زیږیدلی و. دی د محمد نادر شاه، سردار محمد هاشم خان او سردار شاه محمود خان ورور او د افغانستان د پخواني ټولواکي علي حضرت محمد ظاهر شاه او د افغانستان پخوانی او لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان تره یا کاکا و. هغه وخت چې د غازي امیر امان الله خان پلار علي حضرت امیر حبیب الله خان واکمنۍ وه، نو سردار شاه ولي خان د شاهي ګارډ قومندان و. سردار مارشال شاه ولي خان یو پوځي او سیاسي څیره وه او لاندې دندې ترسره کړې دي. له موږ سره اوسئ. په 1906 زیږدیز کې د شاهي ساتونکي بلندوی، په 1921 زیږدیز کې د سپرو پوځیانو بلندوی، په 1940 زیږدیز کې د امیر امان الله خان د شاهي پوځ غړی، په 1990 زیږدیز کې د محمد نادر شاه وایساری، له 1915 زیږدیز نه تر 1916 زیږدیز پورې د افغانستان د دفاع وزیر، له 1916 زیږدیز کال نه تر 1930 زیږدیز پورې د افغانستان د دفاع وزیر، له 1948 زیږدیز نه تر 1949 زیږدیز پورې پاکستان کې د افغانستان سفیر. مارشال شاه ولي خان تاریخ کې د افغانستان مارشال او د کابل فاتح په نوم هم ثبت شوی دی. هغه وخت چې حبیب الله کلکاني مشهور په بچي سقا او وسلوالو د امیر امان الله خان د حکومت په وړاندې بغاوت وکړ او وروسته واک ته ورسېدل، نو سردار شاه ولي خان د حبیب الله کلکاني پوځیان مات کړل چې د دې سره د کابل فاتح او د افغانستان د مارشال لقبونه ورکړل شول. مارشال شاه ولي خان ته د جګړې د بریا وروسته مارشالي ورکړل شوه او د افغانستان لومړنی مارشال شمیرل کیږي. افغانستان کې د کورنیو جګړو او د وروستي 4 لسیزو ناخوالې په ترڅ کې د نوموړي نوم د خلکو له یاده وتلی. هر وخت چې د محمد قسیم فهیم او اوس مهال د جنرال عبدالرشید دوستم د امتیازي مارشالي خبرې کیږي، نو سردار مارشال شاه ولي خان د افغانستان د لومړني مارشال په توګه د خلکو ذهنونو ته ورځي. سردار مارشال شاه ولي خان په 1900 زیږدیز کال کې د اپریل په میاشت کې د 89 کلونو په عمر ومړ. مننه.